السلام علیکم دوستانو، سلام والده. امید لرم چې ان شاء الله الرحمن ټول به راته روغ او جوړ وي. نو زه یم یعقوب خان او چا چې ما چینل نه ده سبسکرایب کړی ضرور سبسکرایب کړئ. نو نن ولاګ د ناروې یو اولسن ښار نومي دغه په اړه باندې ډېر یو ښه ښار ده، ښایسته. دغه به یو څو لږ ویډیو تاسو ته جوړه کړم او تاسو ته به یې وښیم څه رقم ښار ده. نو راځئ وګورئ. نو دوستانو دا وګورئ، داسې د اوبو په غاړه کورونه دي، ډېر ښه ښکاري او په اوبو کې نینې دغه کښتۍ مښتۍ ولاړې دي. لمر نن راختلی، یو مخ زبردسته موسم ده، ډېر ښکلی موسم ده. نو دا د لمر لوری ده، پوه شولې؟ مقصد یو مخ زبردسته ویو ده، دا تاسې کتلی شئ. یونس خان کوتره رانیسي ښه. تو درې دی اوس بلې کوترې ته ورغی. او دا خو دې ټولې والوځولې. او دی په خپله د کوترو نه ډارېږي ښه، دی یې چې باید والوځوم. جکسه جکسه. نو دغلته یو ډېر خطرناک د موږ انډیوال د پوه شې راغی، الله دې خیر پېښوي. مطلب د ناروې کینګ ده ښه، دغه ده راته راغی. نو دوستانو داسې کله پیاده روي لاره باندې اوړې پوه شوې، دا غټ ښار ده، دلته باید بټن ووایې. بټن دغه بټن ده، وینې بټن ویل سوی ده، زیاتې به زو پې ورځو خیر. نو بټن پیاده روي لار شوله. زه اوس کومې لور ته ځو؟ اوس ځو دغه دغې لور ته داسې دغه یو روان یو موږ. میلمبار لکسې بیا ارزانه شوي. سکول ډېر زبردسته ده. نو دوستانو موږ اوس د اجترالو لږ شاپینګ واپینګ کو، پوه شولې؟ دغه ده کینګ صاحب لګیا ده، شی مه یې اخلي. سوپر مارکیټ ته ننوتي یو. نو دوستانو دا شیان پرس وله. اوس لږ ټماټر، دغه هندواڼه ده. کومه ته ووایه؟ دغه هندواڼه ده، ماشاءالله ډېر زبردسته هندواڼې دي. او دغه امونه دي مرچکیانو ته خو ګورئ. نو دوستانو اوس زموږ دا رقم چې ته راننوتل، دا مطلب ټوټل دا کم مطلب دا کوم اتاق غټ غوندې اتاق دا شی مایک سیس دا ټول یخ دی، پوه شوې؟ دا کوټه یخه ساتلې ده. دا شی وګوره، پوه شولې؟ قیوم خان لګیا ده، شی مه یې راخلې. هر شی پردی. اوس دا غوښې مخکې دي، پوه شولې؟ دا لږ داسې سرې کړې غوښې دي. ښه قیامت دی. ښه دا سمه ده، نشته مشکل. اوکې بیخي صحیح ده. نو زه تر دغه ځای نه راووتلو، زیاتې اوس ځو بل لور ته. دا وګورئ، دا مونسټر انرجیانې منرجیانې سمې یو مخ په پېخر پرتې دي. که څوک اخلي یې دلته راسئ واخلئ، کوئی مسله نشته. راځه یونس هغه قیم څه درته یې؟ قیم کاکا څه درته یې؟ ځان ته شی راخلې؟ نه پرېږده، هغه ده ته ما آیس کریم اخیستي و، هغه مو خوړله، پوه شولې؟ پرېږده یې، صحیح ده، دی پرېږده. و دی لرې. نو دوستانو د ناروې یو ډېر زبردسته خاص سیسټم ده. مطلب کله کله چې دا یو شی په نیمای پرایس کې، اوس دا ریډ بول دی تقریبا 425 روپۍ، اوس یې یو خالي په 12 روپۍ کړی. مطلب هر شی هر وخت هغه رقم کوي، پوه شوې؟ لکه اوس دغه وښیه په 25 روپۍ باندې 2 ورکوي. وینې دغه دی 24 اتې داسې کیسې دي. دغه یې ډېر ښه سیسټمونه دي. او دغه سیسټمونه بیا په جرمني کې دغه سیسټمونه ډېر کم وی ګوره و رښتیا. دلته برګر ده
کوم یې دغه واخلو خو مقصد موږ ویلې مالې ودرې یو ګورو چې چک یې کوو چې چی غوښه ده دلته خو ښه ځه ودرې موږ یې اوس ګورو ښه اوس موږ یې ګورو دا ویډیو ما تا ته نیولې ده ښه لیک سم پکې چلیږي موږ یې اوس ګورو چې چی غوښه ده نو کوم دغه د پښتنه ځینې کې چې هغه څه او دغسې دا ټولې خواږه شیان دي پوه شولې دا وګورئ چاکلیټونه وګورئ دا شی دا وګورئ دا هم لږ څه ارزانه سوي دي خو دا څه رقم دی خوږو ته خو به زړه نه کي هلکه پرېږده یې لرې کړه دغه په تا باندې ښې نه لګي دا زه تا ته نه اخلم وایي ښه دغلته بل هم کې واچوه دغه یو هم ده دی دومره غر دی دغه شی زه دلته کې اچوم ښه ځه بېرته بس یې که ځه صحیح ده اوکې نو کوم دغه د شی مه یخ کوي یعنې مطلب شی مه یې ورته ورکوي دلته یې سکین کوي زه یې پیسې ورکوو بیا شیان دغه د راځي دا شی سوله اوس به دا موږ کڅوړه کې ځینې اچوو ښه که ځان سره کم کوئ هغه څه مطلب ورکوي قرارې باندې ناستې که نه او خپل هغو رسم مې پارامتر ته پورې کړه نو کله چې کېږه وخوره نو دوستانو اوس موږ روان یو د قیم د کور لور ته پوه شولې د قیم د سپورت غوندې کور ده دغه لار ورغلې ده نو دا د ناروې پوه شولې د ناروې داسې ولسون ښار دی دغه دا رقم ښار دی یعنې مطلب واورې سوي دي او دا چیر څه پیاده روي لار ده هغلته څوک نشي تلای ډېر او د دغو کورو خطره مې د برسېره نه کېدای شي په سړي باندې هغه هم راولوي واوره ماوره زیاتې ځکه موږ سیده لږ دغه لور ته روان یو پوه شولې څو 900 روپۍ دې ورکړې وې ښه بیا خو صحیح ده مثال زه درکړم که چې پر پوی حساب وکړم نو باید 200 روپۍ وایي هو رښتیا بس ټیکټ پېژنې کرونا ده دا لکه یو چرچ دی دی د انګریزانو موږ یې څنګ ته روان یو باید تاسو ته یې درښکاره کړو او دا وینم د علیشا منطقې یعنې منطقه ده سره تاسې یې کتلی شئ عمره ماته معلوم ده دی لا تر اوسه دا ونو سیده شینوالی نه ده کړی خو چې کله شینوالی وکړي بیا ډېر ښه ښکاري او دا اوس یې موږ چیرې یو دا چې داسې پورته غوندې ده او کوزې اوبه دي دا مخامخ اوبه دي نو دوستانو یونس خان لږ ستړی شو او اوس ما په هیښ کې ده باید لږ ساده ته هم ورکړم په دې دلته چړایانې ډېرې دي پورته مخ پورته روان دی سړی زیات سړی ستړی هلو ورته وکړه خلکو ته نو دوستانو د قیم کور راورسېد دغه مخامخ یې کور ده دغه دروازه ده او دغه یې لاندې یو چت کور دی بوتل وغوښته نو دوستانو کور د خو راورسېدله دا ډېر زبردسته کور یې ده او یونس خان دغه ته ناست ده مطلب دا وګورئ سم سیسټم ویسټم یې سته ده دی په خپله هغه د شی مې اوس تیاروي زیاتې به انشاءالله بیا به تاسو ته وښیو په ویډیو کې څه کیسه ده او څه نه ویخوره ویخوره دا برسېره چې شی اوس ده کیزه ویښه کیزه صحیح 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 اوس صحیح ده بیخي صحیح ده زبردست هګۍ پخېږي دغه ده داسې کتلی شئ او دا شین چای شین چای ده که نه دا شین چای بیخي صحیح زبردست ده بریډونه ګرمي خو والا زبردست سیستم دې ورسره کړی دوستانو دغه هګۍ مګۍ ته را تیارې شولې
زه یو مقصد در بس تابع پخکاری دا چک کولای شي تاسو. نو دوستانو ډیر زبردست خوند یو ډوډۍ مننه قیوم خان یو دا شای ما هم سره ختم کړو. قیوم سره خدای پاماني واخله لاس ورکه زه لاس راکه مات لاس راکه خز زه راځه زه صحیح ده قیوم خدای په امان لاړل درشي زه
دغه دلته هم تاسو ته شی در مطلب دلته هم تاسو ته شی در وښایم چې څه رقم سیسټم ده کې او څه رقم نه ده کې. دا د ننني سیسټم ده. زه راغلم په دې زینو کې روان یم پورته لور ته. نو دوستانو دا د اوس زه پورته راوختلم او اوس دا وګوره دا رقم غټ سوپر مارکیټ دی. هغه لور ته هم دوکانونه دي او دغه لور ته هم. چیرې ځو؟ دا یم اوس ولې دغه دوکان ته پوه شولې او پرون مې داسې مې توپانچې شی مې ورته اخیستی و دی اوس بیا شی غواړي. نه دغسې نشي کېدلی هر وخت هم شیان نشته. نه یې منم در سره هلکه. ښه و دغسې ځو سیخ ځو راځئ دغسې سیخ ځو سره ځم. نو دغه دوکان د دی یا زموږ دلته ورځو. راځه دلته نشي تللی یونس. وایي دغه بلا ګورې ښځه اوس دغه جنه ورته وګوره صحیح ده. اینینې مه ورځه سخت زړه یې ورکي دی ورغه اینینې. نو دا د خرڅلاو شی دی کله چې څوک په دا غرونو مرونو کې په سیل باندې وځي دا د هغو د خپاره دا شی خرڅي لکه چې دې دوکان یې ایښي دی دې دوکانوال. تا دغه غوښتو ښه څه سمه ده. دا وګورئ دوستانو ډېر زبردسته ځای ده. پورته په دا سوپر مارکیټ کې ګرځو. په دا سوپر مارکیټ کې مطلب دا لار روان یې دوکان نه شی مې دی ډېر ښه ښکاري. دغه یو ډېر ښه هوټل ده. دا هم د کالو دوکان ده دوکانونه دي. دغه ځای ډېر بد خوند کېږي دا دلته قرار ولاړ او روان یې. ودرېږه مخ ته مه ځه یونس ګله. زه راځه ځو راځه مطلب دا هم ټول دوکانونه دي کالو دا شی مې ورته 50% شی ارزانه سوي دي. دغه دا د کتابو دوکان ده. یعنې ډېر زبردست دوکانونه دي کې. دا د تلیفونانو او دې شیانو دوکانونه دي. نو دا نوي تلیفونان دي مطلب دلته سړی چک کولی هم سي کار رقم تلیفون څوک اخلي. او دغه تقریبا کوم یو تلیفون د ګلکسي S22 الټرا د تقریبا په 14,300 روپۍ ده. دا هغه د دوکان نه دي ګلان او دو شیان. مقصد دا وګوره پیغه دا موه مارکیټ کې دلته یو مخ زیات دوکانونه دي. دا وګوره دیارش ځان ته دوکان ده. دا وګورئ دا یو غټ سوپر مارکیټ ده. ښه یو دغه وړکی داسې لږ پتنګول کې د حاجي بابا سره یې ولاړ. زه سمه تاسې درځئ. نو دغه مووا چې نومېږي په دا مووا کې تقریبا دا ټول دوکانونه په مووا کې دا اوس زه تاسې ته په هغه کې ښیم په دغه ویډیو کې پوه شولې. دا یو مخ غټ ځای دی. ته ودرېدې ما دلته یو څو انرژي ډرینکونه پکار وو که دې ما په هغه سوله که مو پیدا کړو هغه لور ته یا که ارزانه و قیمته شی خو باید وانخلو. ارزانه شي پسې به همیشه ګرځو. ته ودرېدې هغه لور ته خو نه دي خیر شته دي خو هغه بل شی دی. ته ودرې مخ ته پسې ولاړ سه هغلته سال ده. نو دوستانو دلته سیده دلته دا غوښې مخې دا شیان دي فریزر یې دا شیان دي دا ساړه شیان دلته دي وینې. دا وګورئ دا ټولې غوښې دي. زه دلته ما شی دلته نشته. نو دوستانو زه کوم شی خوښوم هغه دلته دي خو مقصد ارزانه سوي نه دي. کوم چیز چې موږ بوسو هغلته هم په دغه باید خیر ورکړي ولا ارزانه سوي دي دغه دي لیکلي دي. کېدای شي انشاءالله دوه واخلم. خو دا وګورئ تاسې دوستانو دا اوس ما تاسو ته کوم دوکان او شی در وښووله دغه ټول چې دا په دغه دا مووا چې نومېږي په دغه جې کې و پوه شولې. او موږ خالد خپله دغه انار راواخیستله ډېر ښه انار وکې او نور مه چکر مکر ووالې
راځي داسې کیسه ده. نو اوس په ذاتي موضوع د کور په طرف باندې دوستانو دغه اوس موږ بیړۍ ته راغلو له پوه شولې د ناروې خو تاسو ته خو دا معلومات یې که نه مطلب جزیرې غوندې ځایونه دي ډېر. اوس دا وګورئ دغه لور ته په منځ کې اوبه دي او په دا کښتۍ کې موږ اوس راوړو هغه پلاو پوه شولې موږ چیرې موږ اوسو موږ هم هغه هغې لور ته یو پوه شولې. نو ذاتي ډېر دا رقم ځایونه دي چې هغلته په کښتیو کې ورځې. نو اوس دا د موږ موټر په خپل ودرېدو دلته کوز وینه دا ټول موټرې دي مخکې موټرې دي. نو اوس به اپل واوړو لږ انتظار ده. نو دا د ناروې سیسټم ده پوه شولې او راځئ تاسې نور مخته شی در ښکاره کړو چې نورې کښتۍ هم یو دوه راځي انشاءالله په لاره به یې زه بیا تاسو ته وښیم. نو دوستانو دا وګورئ بیړۍ اوس روانه ده پوه شولې تاسو ته خو دا ښکاري که نه ښکاري خو مقصد اوس روانه ده. یوه بیړۍ هغه د هغه لور ته روانه ده هغه هم د دغه لاین بیړۍ ده پوه شولې او په دغه تریغه بل غره پورې درې بیړۍ دلته چلي یوه هغلته ولاړه یوه په دا لمنځ کې یوه دغه لور نه بیا ورځي. نو داسې دا د ناروې سیسټم ده پوه شولې او بس د نن ولاګ د دغه د ناروې د ولسن د ښار په اړه او پوه شولې او چا چې زموږ چینل نه ده سبسکرایب کړی ضرور سبسکرایب کړئ او نور ښه وخت درته غواړم د الله په امان.